په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتګ سره د اسلامي امارت مسؤلین وایي چې د صادراتو په برخه کې زیاتوالی راغلی ده. تازه مسؤلینو ویلي دي چې د 148 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې تازه میوې په روان کال کې بهرنیو هیوادونو ته صادرې شوي دي. د افغانستان زیاتره صادراتي اړیکې د سیمو له هیوادونو سره دي. په دې وروستیو کې له هرات څخه هم ځینې توکي د امریکا په ګډون د اروپایي هیوادونو بازارونو ته هم واستول شول. صادراتي سیستم باید څنګه جوړ سي؟ صادراتي سیستم په کوم عناصرو باید ولاړ اوسیږي؟ افغانستان په کوم ځای کې موقعیت لري؟ عزتمند هیوادوالو سلامونه، وخت مو په خیر. د نن شپې بحث مې د موضوع ته ځانګړی کړی ده. پر همدې موضوع را سره قدرمن میلمانه هم یو ځای سوي دي. د ټیمز له لارې را سره د اقتصادي چارو پوه ښاغلی نازک میر زیارمل صاحب ملتیا کوي. په سټوډیو کې را سره د اقتصادي چارو پوه ښاغلی محمد طاووس فرزاد صاحب ملتیا کوي. بل میلمه را سره د پوهنتون استاد ښاغلی محمد آصف ستانکزی صاحب شتون لري. عزتمندو میلمنو ستړي مه سئ، په خیر راسئ. پروګرام ته ستانکزی صاحب اجازه راکړئ بحث تاسو څخه پیل کړو. د افغانستان صادرات په تیرو 4 کلونو کې څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه و نیکې له تاسو ته امید صاحب، زیارمل صاحب محترم ته، محترم فرزاد صاحب ته، ټول لیدونکو محترمو ته. تاسو وګورئ امید صاحب، مخکې تر دې یو وړه غواړم یو انټروډکشن یو ولرو، البته په ټوله کې یو اقتصادي فریم ورک ته. تاسو وګورئ په کور دننه البته موږ د اقتصادي اصطلاحو کې موږ جي ډي پي یا داخلي توکي لرو، البته په بله خوا کې ورسره خوا کې البته جي ان پي چې یو زموږ ګراس ډومestic پروډکټ او بل ګراس نیشنل پروډکټس دي. زموږ خپله داخلي تولیدات په کور دننه کلني تولیدات که موږ وګورو امید صاحب، البته 2 سیکټره په برخه کې نیسي. یو زموږ خدمات دي چې خدمات په یو ملک دننه وړاندې کیږي، او بل البته زموږ توکي دي چې هغه تولیدیږي په ملک دننه او هغه البته خرڅول کیږي په ملک دننه. د یو کال په اندازه کې تولید، البته دغه ته موږ خپل داخلي تولیدات یا ګراس ډومestic پروډکټس وایو، چې بیا موږ ګورو البته دغه توکي مختلفه سلسله مراتب لري امید صاحب. اول د په کور دننه خپل ضرورت د خلکو یا غوښتنې پوره کول دي له دغه توکو څخه، البته چې وکولی سو موږ په کور دننه ډیمانډ پوره کړو له دغو توکو څخه. د تقاضا ساتل په بازارونو کې، د تقاضا ساتل 100% باید وساتل سي. کله چې بیا د تقاضا کمښت یعنې زموږ توکي په د ضرورت مطابق بازار ته عرضه نه سي، بیا نو هلته بعضې فیکټرز دي چې هغه ډسټیبل کیږي، لکه زموږ انفلاسیون بې ثباتي رامنځته کیږي، داسې یعنې پلایمنټ رامنځته کیږي، مختلفه بعدونه لري. د کور دننه ضرورت چې کله له دغه داخلي توکو نه پوره کیږي امید صاحب، له دې وروسته موږ دویم سټیپ ته ځو چې هغه بیا صادرات دي البته د یو مملکت. اوس موږ ګورو البته امید صاحب چې په دې اواخره کې البته ورته ډېر زیات فکر په دې باندې کیږي ګواکې صادرات واردات. د دغو صادراتو په بدل کې بیا موږ یو غټه اصطلاح تجارتي لرو امید صاحب چې هغې ته بالانس آف ټریډ وایي یا نړیوال تجارتي بیلانس. هدف له دغه بیلانس څخه څه ده؟ تاسو وګورئ امید صاحب، موږ افغانستان البته یو وارداتي ملک ده، زیاتره مصرفي ملک ده. مصرفي هدف په زیاتره رسنیو کې کیږي، یعنې چې زیاتره توکي موږ له خارجه راوړو دلته استعمالوو. که هغه خوراکي توکي خورو یې موږ یې خورو البته دلته، که هغه که موږ یې موټرو خو یا برقي وسایل وګورو استعمالوو یې ډېر، له نورو ملکو یې راوړو. اوس هدف دا ده امید صاحب چې څنګه یو اقتصادي وده رامنځته کیږي، څنګه کولی سي یو ملک په ځان بسیا اقتصاد ولري، څنګه موږ کولی سو انکشافي سکتور ډېر تقویه کړو. دلته کله چې زموږ داخلي توکي زیاتیږي، نړیوال خپل ملي بازار هم مرفوع ورته ورسېدل، دویم سټیپ موږ ځو صادراتو ته. اوس هدف دا ده چې لږ کتنه د تیر او د اوس تر مابینه پورې وکړو امید صاحب. په تیره کې البته د افغانستان هغه توکي چې ظرفیت یې درلوده البته چې په کور دننه استعمال سي او له کور دننه څخه باید نړۍ ته صادر سي، په دغو بودو باندې نه فکر ورته سوی و امید صاحب، نه داسې پانګونه سوې وه چې په راروانه کې یو سټراټیجیک سایټ کې موږ صادرات ولرو. د دغې فکر نه کول، خیراتو ته سترګې په لاره چې کور ته راتلله، په دغه خیراتو باندې زموږ عملیاتي انکشافي بودیجې مهیا کول، سیاسي فشارونه خلکو په تا لګوله، د کور دننه د انفلاسیون خلکو به ویلې ښاروالي زور نه رسېږي چې نرخونه کنټرول کړي، تا په کور دننه خپل تولیدات نه درلوده چې ته کنټرول کړي. د نرخونو بې ثباتي رامنځته کېده، د سود بې ثباتي رامنځته کېدله. اوس هدف دا ده چې په دې اواخره کې
البته د افغانستان هدف د اسلامي امارات نړیوال تجارتي بیلانس ده. نړیوال تجارتي بیلانس زمونږ هدف ده چې زمونږ صادرات په کوم اندازه دي، واردات. زیاتره ملکونه اوله کوشش کوي چې یو نارمل شپ یا ایکویلیبریم ته راسي. هدف له دې چې زمونږ $1,000,000 صادرات کیږي، $1,000,000 د واردات راوځي، چې دلته یو بیلانس نارمل سایت ته راځي. بیا زمونږ د افغانۍ ارزښت کې جګوالی ټیټوالی نه راځي. زمونږ انفلاسیون نرخونه په ملک ډیر جګیږي او ټیټیږي نه. د بیروزګاري کچه یو دم خلک بیکاره کیږي نه، موقتي بیروزګاري. عین یو نارمل شپ د ټولو خواو رواني. اوس په دې تیرو 2-3 لسیزو کې بخښنې سره په دې تیرو 2-3-4 کلو کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د افغانستان په طبیعي زیرمو سرمایه ګذاري، په زراعتي سکتور میکانیزم کېدل او سرمایه ګذاري، په ترانسپورت سایډ باندې سرمایه ګذاري کول. هدف دا ده چې یعنی عواید باید د افغانستان ته هم راسي یو څه، دا نه چې یوازې زمونږ پیسې د مصرف سي، مونږ واردات ولرو، صادرات هم په مقابل کې نه وي. نو اوس چې زمونږ موضوع البته په دې څرخیږي، تاسې وګورئ په دې اواخرو کې زمونږ صادرات وده کړې ده. هدف دا چې د افغانستان په مقابل کې د توکو بیرته البته خارجي اسعار راځي. د خارجي اسعارو سره راتګ سره تاسې نښې نښانې په افغانستان کې وګورئ. د افغانۍ ارزښت زیات تقریبا د یو کال کیږي که موږ د مرکزي بانک ګراف وګورو د افغانیو ډیر ټیټوالی جګوالی نه دی راغلی، یو نارمل شپ ده. تقریبا زموږ تر 8 4 شپېته 6 شپېته 7 شپېته په دغه رینج کې دغه ډومین کې زمونږ د افغانۍ ارزښت ده. نو په ټوله کې دغه صادرات لوړېدل د افغانستان د اقتصادي ودې، د ځان بساینې، د بیروزګاري کچه له منځه وړل، البته زیاته خلکو ته کاري زمینې فرصتونه برابرېدل، نړیواله سرمایه ګذاري افغانستان ته راجذبول. په ټوله کې دغه هغه بودونه یا هغه لارې وې چې په دې اواخره کې اسلامي امارت هڅه کړې او انشاءالله په نږدې را روانه کې به زموږ بیلانس چې په کسر کې د دایما مثبت خواته به لاړ شي او ښه عواید به وي افغانستان. ډېره زیاته مننه کوم. فرزاد صاحب ستړي مه شئ، په خیر راسئ پروګرام ته. لکه څنګه چې بحث کې ورته اشاره وسوله چې لومړی د خپل داخلي بازار مدیریت او وروسته دویم پړاو د صادراتو ده. دغه دوه برخې په افغانستان کې بالخصوص په تیرو 4 کلونو کې څنګه ارزوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته جناب امید صاحب، جناب ستانکزي صاحب ته، جناب زیارمل صاحب ته، تاسو ټولو د وخت بخیر. تاسو وګورئ جناب امید صاحب محترم، د امارت له دورې نه مخکې یعنې که موږ جمهوریت دورې ته اشاره وکړو، په دغه وخت کې د افغانستان جی ډي پي چې و تقریبا 20 میلیارده ډالر و، د افغانستان اقتصاد تقریبا 20 میلیارده ډالر و، چې دا بیا د اسلامي امارت په فتح سره کله چې دلته تحول رامنځته شو، دا تقریبا 14 میلیارد ته ټیټ شه، زموږ تاسې اقتصاد یعنې کم شه. او د دې ترڅنګ زموږ تاسې صادرات چې مخکې و تقریبا له 1 میلیارد ډالر نه کم، یعنې د 800-900 میلیون ډالرو په شاوخوا کې زموږ تاسې صادرات. خو اوس هم تاسو ګورئ چې زموږ تاسو صادرات 2 میلیارد تقریبا رسیدلي دي او زموږ تاسو په ټوله کې د افغانستان صادرات او واردات چې تجارت شوی هغه 14 میلیارد ډالر ته رسیدلی ده، چې دا په تیر کال کې په 2024 کال کې دا تقریبا هغه د 12 میلیارد ډالر و. اوس زموږ تاسو صادرات هم زیات شوي دي، د دې ترڅنګ واردات هم زیات شوي دي. دلته زموږ تاسو په صادراتو کې چې ډیروالی راغلی دا څو هغه ته موږ تاسو اشاره کولی شو. یو دا چې مخکې پاکستان سره د ترجیحي مالیات په ارتباط باندې یا د ترجیحي برخه کې چې کوم تعرفې دي، پاکستان سره هوکړلیک لاسلیک شو چې 15 قلمه د افغانستان میوې به پاکستان ته ځي او د هغوی 15 قلمه به افغانستان ته راځي، چې په دې کې ممکن تر یو حده پورې هم زموږ تاسو صادرات زیات شوي. بیا کله چې لارې بندې شوې خو ټول زموږ تاسو صادرات او واردات بند شول. د دې ترڅنګ یو شمېر نور توکي لکه زموږ تاسو د دوا په برخه کې چې هغه سیرم و، او زموږ تاسو د وسپنې په برخه کې چې هغه سیخ ګول و، یا د انرژۍ په برخه کې داسې یو شمېر نورو توکو کې هم زموږ تاسو افغانستان د خودکفایۍ ته ورسېده چې حتی اوس صادرات لري او دغه صادرات ممکن هم په دې باندې خپل تاثیرات غورځولي. او د دې ترڅنګ د میوو په ارتباط باندې چې افغانستان تاسو پوهېږئ چې یو غټه برخه د افغانستان د صادراتو چې دغه وچه میوه او تازه میوه او سبزیجات دي. تاسو پوهېږئ مخکې په افغانستان کې به مواد مخدر کرل کېدل په افغانستان کې، دا په دې معنی چې ډېره غټه برخه د ځمکې چې هغه مواد مخدر و. خو کله چې په افغانستان کې اعلان وشو چې په افغانستان کې
نور مواد مخدر کرل قاچاق او تولید اشاره بند شو نو په دې اساس باندې دې ځای لاړو د زراعتي نورو توکو ته چې په دې سره هم په افغانستان کې د یو شمېر توکو کې زیاتوالی راغی که هغه مثلا زموږ تاسې میوې وي ممکن باغونه به جوړ شوي دي ترڅنګ بعضې سبزیجات او بعضې نور توکي و چې په دې کې زیاتوالی راغی د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تقاضا چې کوم په بازار کې ورته موجوده وه له دې څخه زیات تولیدات ترسره شول نو په دې اساس باندې ممکن چې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی او د بل موضوع دا وه چې موږ تاسې له نورو هیوادونو سره د صادراتو برخه ګړندۍ شوه یعنې ښه شوه تاسو پوهېږئ مخکې یوازې پاکستان سره زموږ تاسو صادرات واردات تر ډېره حده پورې وه اوس موږ تاسو ایران سره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره داسې نورو هیوادونو سره دروازې پرانیستل شوې نو په دې اساس باندې د افغانستان د صادراتو په برخه کې ښه والی رامنځته شه او همدارنګه د افغانستان په صادراتو وارداتو کې په ټوله کې پرمختګ راغی نو زه فکر کوم چې دغه څو موضوعات و چې باعث دې شو چې په افغانستان کې د صادراتو په ډېروالي باندې منتج شي او داخلي مدیریت د داخلي بازار څنګه و په افغانستان کې هغه ضربط ادارو چې په داخل د افغانستان کې فعالیت کولو مثلا دغه له برخې د بازار عرضه او تقاضا د څنګه مدیریت په افغانستان کې د عرضه او تقاضا په دې معنی جناب امید صاحب چې موږ تاسو تولیدات زیات وو تقاضا څومره چې تقاضا ورته په بازار کې دغه نه یعنې زموږ تاسو مازاد توکي وه نو په دې اساس باندې دوی ورته زمینه او څه د سردخانو مساعده کړه چې هغه مازاد توکي په سردخانو کې وساتل شي تر څو د بازار د تقاضا په اساس باندې بازار ته وړاندې شي او د دې ترڅنګ دغه د افغانستان د صادراتي توکو د بسته‌بندۍ په برخه کې هم له کار ترسره شو چې تاسو پوهېږئ مخکې به پاکستان ته په یو ډېر ساده شکل باندې په کارتنو کې به زموږ او تاسې میوې دا مسایل صادرېدل چې بیا وروسته یو لږ ورته دې ته معیاري خواته لاړل او دا ممکن چې نورو هیوادونو لپاره اکسپټیبل اوسیږي او د دې ترڅنګ تاسو پوهېږئ امید صاحب محترم چې زموږ تاسې اکثریت نورو هیوادونو سره هم لکه څنګه چې مو وویل لارې پرانیستل شوې او دا باعث دې شو چې زموږ تاسو صادرات زیات شي مننه سلامت اوسئ زه بیا راګرځم په بس کې تاسو ته زیارمل صاحب ستړي مه شئ په خیر راسئ پروګرام ته تاسو هم د افغانستان د صادراتو کچه په تېرو څو کلونو کې مخ پر لوړ باندې روانه ده او د هغه حالت څخه اوس وتلې ده خبره چې د افغانستان صادرات په مخ پر ځوړ باندې روان وو په اوس مهال کې د افغانستان د صادراتو د کچې زیاتېدل څه ګټې لري د افغانستان د بازار لپاره علیکم سلام زه هم په خپل وار سره امید صاحب تاسو ته او درنو میلمنو ته ښاغلي ستانکزي صاحب ته او ښاغلي فرزاد صاحب ته د تاسو تخنیکي او اداري همکارانو ته او د تاسو د تلویزیون لارې د افغانستان ټول ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم لکه څه رقم چې ملګرو تبصره ور باندې وکوله نو هر څومره چې په یو هیواد کې د بازارونو ثبات یا د کرنسي ثبات رامنځته کیږي د نرخونو ثبات رامنځته کیږي هغه عمر د یو هیواد په اقتصاد باندې دا مثبت تاثیر کولای شي تاسو وګورئ منګه اوس یو نسبی زیاتوالی کړ چې تر اوسه پورې هم دومره زیاتوالی د موږ په صادراتو کې نه دراغلی اوس هم منګه یو مصرفي هیواد یو ځکه تنها له ایران هیواد نه نږدې 1240 قلم جنس د منګه هیواد ته راوارده کیږي خو په مقابل کې هم منګه ځنې توکي لرو دغه توکي د منګه خارج ته صادریږي لکه څنګه چې ملګرو وایي مخکې د افغانستان د صادراتو اتکا تنها پاکستان باندې او د پاکستان لارې را هند ته په $2 باندې اوس بدیل لارې د افغانستان لپاره ډېرې سوي دي د ایران لارې په شان چابهار لارې چې هم هند ته رسیږي او هم خلیجي هیوادو ته متحده عربي اماراتو ته دغه د منځنۍ اسیا لارې تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان قرغیزستان اته تر روسیه پورې د افغانستان خصوصا د افغانستان سبزیجاتو او تازه میوه او وچو میوه ته دغه خطر لارې پرانستل شوې دي چې اوس هغه د پاکستان له احتیاجات ته منګ راوتی اسو چې دا خپل وخت چې د بدیل مارکیټونه یا تقاضاوي متعدده اوسېږي تقاضا څومره زیاته اوسېږي هغه د موږ په صادراتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي راغلو دي ته مستقیمه د سوال جواب ته یا د پوښتنې جواب ته نو هر څومره چې د یو هیواد صادرات ډیریږي هغه د افغانستان په جی ډی پی کې
لوړوالی راځي چې څومره د منګه صادرات زیات شي د صادراتو په ځای باندې دلته صادراتو سره څو ګټې دي د افغانستان کې مثلا زراعتي سکتور سره وده کوي سوداګري سکتور سره وده کوي نور اقتصادي بنسټونه سره وده کوي نو دغه وده سره په وخت چې یو هیواد کې ثبات راغی البته مثلا کارګر طبقه زراعتي سکتور رشد وکړي البته اقتصادي سکتورونه رشد وکړي طبيعي د یو هیواد په عمومي اقتصاد باندې یا په ملي اقتصاد باندې مثبت تاثیر کولای شي او مثبت پایلې هیواد ته راځي نو د همدغه لپاره په دې وروستیو کې مثلا موږ تنها د تازه میوو په برخه کې د تازه میوو په برخه کې صادرات زیات شوی دی او چې میوو په برخه کې صادرات زیات شوی همدا چې مخکې لدی څو کلونه افغانستان ډیر زیات ساختماني توکي له بهر نه راوارده کول اوس په مختلفو برخو کې کوګوري د اوسپنې د زو سکتور ته اوس په افغانستان کې ډیر زیات رشد کړی دی په کابل کې په ننګرهار کې قندهار کې همداسې هرات کې اته موږ دې مرحله ته رسیدلی یو ګرچې اوس هم یو اندازه خام توکي ګرچې افغانستان د اوسپنې لحاظه یو غني هیواد ده خو اوسپنې د اوسپنې شمش یا خام مواد اوس هم له خارج نه راځي دلته ذوب کیږي بیا د سیخي ګول تولید دلته کیږي نو کچېره موږ وکولای شو تازه قراردادونه سوي خصوصا د اجګه اوسپنه او څو د اوسپنې معدنونه نور لکه د غوریانو د هرات د غوریانو د اوسپنې معدن او دا چې څو معدن نور د په قرارداد ورکول شوی دي چې څومره موږ د خام مواد تر لاسرسي زیات پیدا کوو امغه رب د افغانستان په صادراتو کې خصوصا په اساسي صادراتو کې هغه لوړ صادراتي توکو کې به دلته زیاتوالی راشي چې څومره د افغانستان صادرات زیاتېږي ځکه یو ملک نشي کولای شي همیشه ټول د صادراتي هیواد اوسېږي ځکه موږ به صادرات او د وارداتو هغه انډوال او یا هغه مثلا مساوي ګراف ورته په نظر کې نیسو موږ ګراف تر اوسه نسبت د موږ وارداتو نه د صادراتو ګراف هم ډیر ډاون د ډیر ټیټ د مثلا له هیواد سره تقریبا دا اوسم مخکې لدینا له هند سره تقریبا د من ګراف ډیر نږدې او نور ټول هیوادو سره د من ګراف ډیر زیات ټیټو یعنی په مقابل کې 90 په مقابل د لاسو کې آتیا په مقابل د شولو کې اته ایران سره د منګ تر شپږ 90 او 4% خو اوس دغه ګراف خوشبختانه چې د افغانستان د صادراتو ګراف هم لوړ شوی دا ګرچې اوس هم کم د مثلا منګ اوس هم نه یو رسیدلی چې ګراف تقریبا مساوي سي او هغه خپل کمبود چې په صادراتو کې لرو هغه ډکو خدا په مرور دي زبان باندې کېږي لکه څومره کارونه چې د افغانستان په اقتصادي زیربناو شروع شوي دي که دغه ته په همدغه شکل باندې وده ورکول شي او له دغه سکتورونه ملاتړ وشي لکه سره کوم چې ملاتړ اوس روان ده نو متأخر چې پر راتلونکي یو 15 کلو نورو کې به د منګه ګراف تقریبا له هغه هیوادو سره چې منګ سره سوداګریزي راکټ ورکړل لري کما ساوي نشي د ګراف په ډیر زیات سره نږدې شي چې څومره د ګراف سره نږدې کیږي امغه توازن ثبات او د اقتصاد لوړوالی کوي نو تمام همدغه کېږي اوس امید ډیر زیات ده ځکه مثلا افغانستان کې دا اوس تقریبا په شپږ دانو ډیر غټو کارخونو د سیمنټ د تولید په برخه کې کچېره د افغانستان تنها د سیمنټ په برخه کې د فعلی او څومره چې واردات کوي د وارداتو 50% هم په افغانستان کې موږ تولید کوو دلته د افغانستان د وارداتو په ګراف باندې ډیر زیات تاثیر کوي ځکه افغانستان خو یو مدني هیواد یا طبيعي زیرمې زیات دي د منګه خامو توکو ته ټول نړۍ خصوصا د سیمې هیوادونه د سیمې هغه صنعتي هیوادونه ډیر زیات ضرورت لري که هر څومره منګه مثلا په اخر تولیدات په اخر صادرات ونه لرو د خامو توکو صادرات به اتمن لرو افغانستان ځکه په یو صادراتي هیواد بدلیدونکې ده هم د جیوپولیټیک موقعیت لحاظه او هم د طبيعي زیرمو لحاظه او بل مثلا لزنی هیوادو سره مثلا هغه حاصلات خصوصا د وچې او د تازه میوه حاصلات چې په کوم موسم کې افغانستان حاصلات لري د منګه د منځنۍ اسیا هیوادونه هغه حاصلات یا هغه میوه نه لري نو هغه مارکیټونه د افغانستان لپاره ډیر ښه مارکیټونه دي افغانستان کچیره په دغه سکتورو باندې نور هم جدي کار وکړي پر راتلونکي 15 کالو کې به ان شاء الله چې د منګه ګراف په هغه هیوادو سره چې منګه سوداګریزي راکټ ورکړل لرو دا به مساوي کیږي نو څومره چې د منګه صادرات توازن خوتځي امغه به اقتصاد هم مسرشت ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو هیوادوالو دمې ته ځو بیرته راګرځو درنو لیدونکو بیا هم په خیر راغلاست څنګه چې په داخلي بازار باندې تم کیږو په افغانستان کې پوس مال یو مثال ورکوو د پیازو صادرات یا د پیازو تولید
سږ کال په پراخه کچه و، اما اوس هم په بازار کې یو من پیاز له 10 څخه تر 50 افغانۍ پورې پیدا کیږي. همدغه موضوع ته په اشاره داخلي فارمټ په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې اوس موږ پکې قرار لرو څنګه باید واوسیږي، یعنې په کومه کچه باید دغه فارمټ جوړ سي تر څو د افغانستان هیڅ تولید زیانمن نشي؟ ښه خبره ده امید صاحب. ګورئ تیرو 2-3 لسیزو کې ما بار یادوري کړې دي سوشل میډیا له لارې نه چې یعنې اقتصادي غفلت په افغانستان کې سوی ده. د اقتصادي غفلت وجه دغه ده چې نن موږ او تاسې خپل تولیدات بیرته له خارجي ملکو اخلو. تاسې وګورئ امید صاحب په تیرو 2-3 لسیزو کې په افغانستان کې به رومۍ په کافي حد تولیدېده، پیاز به په کافي حد تولیدېده. کافي حد مطلب چې یعنې زمونږ له ضرورت به زیات سو صادرات به م کول. اما واقعیت که موږ د یو کال دننه خپل ډیمانډ وګورو د افغانستان د دې د ضرورت په اساس شاید دومره تولید کېده، اما موقتي د دې سیزن یا هغه ساتنه ظرفیت نه و په افغانستان کې. بیا یادوري کوم اقتصادي غفلت سوی و، خپل یو اقتصاد داسې عیار کړی نه و چې ګواکې اوله د خپل داخلي تولیدات په کور دننه استفاده سي، هغې نه د وروسته بیا صادراتو ته لاړ سي. تاسې وګورئ البته پاکستان سره د افغانستان لاره بندېدل امید صاحب یو فرصت و چې افغانستان ته الله پاک په لاس ورکړه. د نړیوالو قوانینو په اساس که لاړ سو، البته چې هغه همسایه هیوادو افغانستان سره دا یې نه دي کړي. موږ په ریسک مانجمنت یا د خطراتو په مدیریت کې چې یو البته د نرخونو ثبات خپله یو خطر د بې ثباتي ته چې کله ځي، نو ریسک مانجمنت کې موږ یو 2 اصطلاحې لرو امید صاحب په نوم د فیوچر کانټراکټ او فارورډ کانټراکټ. بعضې هیوادونه داسې سره کوي چې 2 هیواد سیزني بدلون ولري، دوی په فیوچر کانټراکټ ځي. هدف دا وي له فیوچر کانټراکټه چې زه تا ته نن په دې سیزن کې یو من پیاز در کوم په 100 افغانۍ، خو پر روان بیرته چې زما سیزن آف کېږي په هغه وخت کې بیرته درنه غواړم په 100 افغانۍ. دغه قراردادونه بیا چې کېږي د هیوادو تر مابینه هغه ریسک یا د نرخونو بې ثباتي کنټرول په فارورډ او فیوچر کانټراکټس چې نور بیا خوا کې ورسره د خطراتو مدیریت کې مختلف آپشنز دي. اوس هدف دا چې همسایه هیوادو افغانستان سره دا کار نه کاوه، هغه ناست د تا اقتصادي بې ثباتي ته وه، هغه ناست تا د اقتصادي ځپل او یو ځان بسیا اقتصاد ته یې نه پرېښودلې. اوس هدف دا و غفلت زموږ اقتصادي دا و چې ولې سړي خونې په هغه وخت کې نه جوړېدې. اوس د زراعتي سکتور د میکانیزم کېدلو اصطلاحې چې رامنځته سوي دي، د دغه میکانیزم کېدلو هدف دا ده امید صاحب اصلاح سوي تخمونه، نوې ماډرن ټیکنالوژي زراعتي سکتور ته راوړل چې موږ او تاسې خپل د سیمې په هیوادو کې ګورو ډراپینګ سیستم، د حاصلاتو راټولول کرل په کوم معیارو باندې کېږي، نوې ټیکنالوژي راوړل په زراعتي سکتور پانګونه نړیوال او داخلي. دغه کانالونه چې اوس جوړیږي قوشتېپې کانال او ورته به په البته په کابل کې بعضې په مشرقي زون کې بعضې کانالونه د اوبو د مصرف مدیریت، دغه هم د اوبو مدیریت سو او هم تاسې وګورئ البته زراعتي سکتور میکانیزم کېدلو پخوا کې د حاصلاتو تولید بیرته د حاصلاتو دپاره 2 خواوې، یو نړیوال بازار موندنه چې موږ صادرات وکړو، دویم هغه اضافي خوا په کور دننه باید حکومت دا خریداري وکړي، په خوا کې سړي خونې جوړېدل تر څو د دې مدیریت وکړي. اوس تاسې وګورئ د پیازو تولید په کور کې دننه زموږ او تاسې دایم من پاکستان همدغه ګټه د دوی ګټه وه چې افغانستان سره البته دوی تجارت کاوه. پیاز به درنه واخیسته په 10 کال په افغانۍ، بیرته به یې په تا همغه خرڅول په 100 افغانۍ. دوی څه کول؟ دوی به داسې نوې وړل، خپل ضرورت یې مرفوع کاوه، سیزني بدلون چې هلته د نرخونو بې ثباتي دوی کنټرول کړي. په خوا کې به دا درته سټا کړه سړي خونې جوړې کړې وي، دا به درته سټا کړه بیرته یې په تا همدا خرڅول. دو طرفه ګټه یعنې ټوله ګټه پاکستان ته تلله. اوس په دې اواخره کې تاسې وګورئ چې د سبز کې څو ورځې مخکې زموږ تاسې یوه غټه سړه خونه جوړه سوه او اطمینان هم در کوم. ګورئ زه د یو استاد د پوهنتون استاد په حیث البته چې بالخصوص زما فاینانس سایډ کې خپل تخصصیت ده، غټه عواید به ولري دا سړه خونه چې هر چا جوړه کړې غټه عواید دي. اوس په کار ده چې هم دولتي سکتور دې باندې فوکس وکړي سړو خونو باندې، هم خصوصي سکتور دې ته واداره کړي او هم نړیوال البته دې سرمایه ګذاري ته راجذب کړي. یو پری پلان دې جوړ سي د دې لخوا، پری پلان دې البته نړیوالو سره شیر سي، د نړیوال چې کله وګوري چې دلته دوی خپل هغه ګیپ لري یا مارجن سته د دې ګټې، زه درته اطمینان در کوم چې دومره سرمایه ګذاري دې خوا ته راجذب سي چې د افغانستان توقع هم کله نه وي ورته سوي. دغه پیاز چې ته تولیدوې امید صاحب سړي خونې ته دې ځي، ستا هغه د ضرورت یا ډیمانډ هغه کانسسټنسي او د سپلای کانسسټنسي دلته مرفوع کېږي. کله چې دا رامنځته سوه ستا
نرخونه باثباته کیږي، کاري فرصتونه خلکو ته ورسره ایجادیږي، د نرخونو بې ثباتي د له منځه ځي، د افغانۍ ارزښت دې کنټرولېږي. په ټوله کې دا اقتصادي غفلتونه و چې نن یې موږ او تاسې د دې پایلې وینو. مننه فرزاد صاحب. لکه څنګه چې په بحث کې موږ ورته اشاره ودرلودله د صادراتو په برخه کې مثلا موږ یو مثال ورکړو د پیازو یا رومي بانجانو ته که چېرته وګورو ډېر یو نازک دی او ژر خرابېږي چې ممکن پیک او ساتل یې یو څه سخت کار وي. په افغانستان کې اسلامي امارت ویل هر هغه څوک چې د سړو خونو په برخه کې پانګونه کوي تر 15 کلو د هغوی نه مالیه نه اخلو. د تسهیلاتو په برخه کې څومره باید حکومت دې برخې ته متوجه سي چې د خپل بازار په سیزنوار یا فصلوار توګه مدیریت سي؟ زه به ستاسو پوښتنې ته رسم جناب امید صاحب. زه به څه موضوع ته اشاره وکړم. اول خو باید یو اسسمنټ یا ارزیابي وشي چې موږ څه راواردوو او څه صادروو. باید دا ولیکل شي مثلا موږ څه راواردوو، له کومو هیوادونو یې راواردوو او په مغې برخه کې موږ تولیدات لرو او که نه لرو. که چېرته په مغې برخه کې موږ تولیدات لرو هغه ورو ورو باید پیاوړي شي. هغه برخه چې فابریکې چې په هغې برخه کار کوي باید چې سبسایډي ورکړل شي، ټاکس یا مالیات پرې کم شي، د برېښنا مشکل رفع شي، بانکي سکتور موضوع حل شي. د دې ترڅنګ ورو ورو باندې کار وکړي په موازي شکل باندې. ام د مغه توکي موږ تاسو واردات به کوو، ام ترڅنګ په خپل په دننه په افغانستان کې باندې کار کوو ترڅو په هر کال په شکل باندې تاسو لږ خپل هغه اتکا چې بیرون باندې ورو ورو راکمه کړو. ام به دغه توکو واردات کوو، ام به دلته په افغانستان کې باندې کار کوو. یعنی هر کال په تیریدو سره به دغه موږ تاسو د مغه توکي په واردولو کې کمښت راځي. د په دې منه خپل دا بیا موږ تاسو بیلانس د تجارت خواته بیا چې وخت زموږ تاسو واردات کمیږي او صادرات مرورو سره زیاتېږي د خپل انډول یا مساوي شکل ته ځي. د دې ترڅنګ مثلا موږ تاسو د برېښنا ته ضرورت لرو او افغانستان هر کال د برېښنا په مقابل کې 300 میلیونه ډالر نورو هیوادونو ته ورکوي. په دغه برخه کې باید لکه څنګه چې ما وویل ام موازي کار شروع شي، ام دلته په داخلي منابعو باندې باید کار شروع شي. لکه څنګه چې څو ورځې مخکې د 22 میګاواټه برېښنا په سروبي کې افتتاح شوه او همدارنګه جناب عزیز صاحب د 10 میلیارډ خبره کړې ده، نورو تجار هم خبره کړې. باید په دې باندې ارزیابي وشي چې موږ تاسو څه تولیدولی شو او څه راوړی شو. باید د برېښنا په برخه کې هم په تولیداتو برخه کې کار وشي او موږ تاسو موازي شکل باندې هم برېښنا وارده کړو، هم په کار وکړو چې ان شاء الله موږ تاسو به د 15 یا 10 کلو په آینده کې موږ تاسو به خود کفایت رسیږو. بل د دې ترڅنګ دا باید وکتل چې زموږ او تاسو څه په هیواد کې کېږي تولیدېږي یا فابریکې چې اوس ویل کېږي له 6,000 څخه زیاتې فابریکې موږ او تاسو لرو. دغه باید یو ارزیابي وشي چې آیا دغه فابریکې د دې هغه لري وړتیا چې د افغانستان داخلي بازار کور کړی شي او که نه. که موږ او تاسو دومره هم وکولی شو چې د وارداتو مخه تر یو حده پورې ونیسو دا به زموږ تاسو لپاره فایده وي. یعنې که په لنډمهاله کې موږ او تاسو ونه شو کولی چې صادرات ولرو، خو که موږ تاسو دومره وکول چې د خپل کوم واردات چې کوو دغه کې هم کموالی راولو، دا به د افغانستان لپاره ډېر ښه وي او دا به د افغانستان دغه سبب وګرځي. ترڅنګ باید د وزارت زراعت لخوا یو عامه پوهاوی رامنځته شي. مثلا تاسو د پیازو په ارتباط باندې ویل باید وزارت زراعت دا پوهاوی ورکړي بزګرانو ته چې که سږ کال تاسو دغه توکی وکړل کال ته دې باندې تغییر راولی. مثلا که سږ کال د پیازو قیمت لږ پورته وي بیې بیا کال ته ټول کوشش کوي چې دغه پیاز وکړي، بیا کال ته هغه توکي چې ضرورت مثلا رومیان دي که نور برخه ده هغه پاتې کېږي، بیا موږ مجبوره کېږو هغه توکي له نورو هیوادونو راوړو. نو دغه دې ته باید چې د وزارت زراعت لخوا یو عامه پوهاوی وړاندې شي چې یعنې دوی په شکل داسې نه شي ټول بزګران یو شي ته مخه کا بیا بل کال بل شي ته مخه کړي چې بیا دا خپله دلته هغه تشه رامنځته کېږي، بیا افغانستان مجبورېږي چې دغه توکي له نورو هیوادونو څخه راوړل کړي. دې برخه کې د زراعت وزارت، د کرنې مالدارۍ وزارت په هر ولسوالۍ کې ولایت کې ریاست په ولسوالۍ کې امریتونه شتون لري. څومره عمیقه وظیفه لري چې په دې برخه کې یو ښه پوهاوی رامنځته کړي، ځکه ډیری زیان او ګټه چې رسیږي د ولسوالیو یا د لرو پرتو سیمو څخه، ځکه هلته کرنه زیاته کېږي، حاصلات هغه هلته زیات او بزګر داسې سیمه موږ لرو چې یو فصل حاصلات ورکوي او بزګر همدې ته ناست دي. فکر کوئ
اساسي مسؤلیت څومره د دوی جوړیږي چې دغه نور اداري کوم چې په لوړه کچه باندې کار کوي تر هغې نه هم دوی باید په لوړه کچه کار وکړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویل باید هر ولایت کې خو یو ریاست موږ تاسو لرو د زراعت، بیا په هر ولسوالۍ کې موږ تاسو امریتونه لري. د دوی وظیفه دا ده چې اول خپل وزارت زراعت باید دا ارقام راټول کړي چې سږ کال څه ډیر کرل شوي وه او څه ته تقاضا موجوده وه او کال ته به دغه ارزیابي باید دوی وکوي چې کال ته به د کومو توکو لپاره ضرورت وي. نو باید د خپلو د ریاستونو د امریتونو له لارې بزګرانو ته هلته دوی کپراتیفونه لري یا کوم هغه انجمنونه چې لري باید دغو سره دوی خبرې وکړي تر څو دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو سږ کال دغه توکي وکړل، کال ته باید چې هم په دغه توکي باید تاسو سرمایه ګذاري وکړئ په دې باندې. تر څنګ باید چې د افغانستان زراعت په زونونو وویشل شي. د بامیان ولایت چې د کچالو لپاره ډېر ښه مساعد ولایت ده. یوازې بامیان ته وویل چې تاسو به کچالو کرئ او هر څه ضرورت چې په بامیانو کې د کچالو د کرلو په ارتباط باندې باید ورته دولت مساعد کړي. مثلا هغوی ته سړې خونې جوړې کړي، هلته هغوی ته کوډ ورته ورکړي، د اوبو سیستم په ارتباط باندې کار وکړي. د بامیان ولایت د زراعت دغه ته وویل شي ریاست چې تاسې به یوازې په بامیانو کې کچالو کرئ، هم به داخلي بازار پرې ورکوئ، هغه نه چې زیاتېږي بیا تاسو نورو هیوادونو ته صادروي. مثلا د مڼو په ارتباط باندې زموږ تاسو میدان وردګ چې د مڼو په برخه کې ډیر ښه ده، دا کول چې هم د افغانستان داخلي بازار کور کړی شي هم بیرون ته موږ تاسو صادرات ولرو. همداسې په ننګرهار ده که زموږ تاسو کندهار ده که زموږ تاسو شمالي ولایتونه دي که مثلا سمنګان د بادام په برخه کې زموږ تاسو هر هیواد د زراعتي توکو په برخه کې ځان ته ځانګړتیاوې لري. نو باید دغه زراعت زموږ تاسو غشي د زونو په شکل باندې وویل شي. د دې ترڅنګ باید چې د سړو خونو په ارتباط باندې څنګه چې ستاندري صاحب او جناب زیارمل صاحب ورته اشاره وکړه، سړې خونې ډېرې مهمې دي. وخت چې موږ تاسو توکي بازار ته راځي موږ تاسو بزګران خو متاسفانه چې سړو خونو ته لاسرسی نه لري، بیا دوی د دې له ویرې نه چې دغه توکي په ما باندې پاتې نشي په یوارې باندې بازار ته راوړي او په ډېره ټیټه بیه باندې خرڅوي. د دې له ویرې نه چې دا په ما باندې خراب نشي، په ما باندې پاتې نشي. که چیرته په ولسوالیو کې په کلو کې په ولایتو کې سړې خونې په معیاري شکل او په لویه کچه باندې موجود دي، دغه د بزګرانو اضافه توکي چې دي مازاد توکي چې دي دا به هلته په سړو خونو کې ساتل کیږي او بیا به دوی باید د تقاضا په اساس باندې بازار ته راوړاندې کړي چې بیا موږ تاسو دې ته اړ نشو چې بیا بل موسم کې مثلا اوس د ژمي موسم ده موږ تاسو له پاکستان یا نورو هیوادونو څخه توکي راوارده کړو، بلکې زموږ تاسو په سړو خونو کې به دا موجود دي او موږ تاسو باید د بازار د تقاضا په اساس باندې بازار ته وړاندې کوو چې دا بیا نه بزګر ته کوم مشکلات پیښیږي نه زموږ تاسو صادرات د وارداتو کچه لوړیږي. اوس موږ تاسو کماني دي که رومیان دي که نور برخه ده د یو سیزن کې موږ تاسو د 10 میلیون ډالر په ارزښت باندې هغه صادرات کوو، خو بیا بیرته هغه د 100 میلیون ډالر باندې بیرته موږ تاسو واردوو. نو باید د سړو خونو که چیرته جوړ شي دغه نه جلوګیري کېږي، موږ تاسو به وکولی شي د زیاتو وارداتو مخه ونیسو. د دې ترڅنګ باید لکه څنګه چې ما په مخکې ویل د زراعتي توکو خصوصا صادراتي توکو چې دي باید د دوی د بسته‌بندۍ په ارتباط باندې ښه کار وشي. مخکې خو پاکستان نورو هیوادونو ته په یو ساده شکل باندې لیږل کېدل، اما اوس باید د معیاري بسته‌بندي وشي چې موږ تاسو که هغه اروپایي ملکونو ته که هغه خلیجي هیوادونو ته که نورو هیوادونو ته لیږو باید چې زموږ تاسو هلته د خلکو لپاره قبول وسیږي. او د دې ترڅنګ باید موږ تاسو هغو هیوادونو سره خبرې وکړو، دا باید چې موږ تاسو شناسایی کړی شي. جناب امید صاحب د صنعت وزارت باید دا شناسایی کړی شي چې دا ارزیابي کړي چې کوم هیواد څه لري او موږ باید څه ورته ولیږو. داسې نه چې موږ تاسو زراعتي خپل توکي هغه هیواد ته لیږو چې هغه د خپله زراعتي توکي په غټه پیمانه لري او خپله صادرات کوي. هلته خو هلته ورته بازار موجود نه وي. باید چې دا یو اسسمنټ یا ارزیابي وشي چې کوم هیواد زموږ تاسو د کوم توکي لپاره ضرورت لري، باید دا شناسایی شي. بیا د همغه په اساس باندې موږ تاسو هغو هیوادونو ته په کتو سره چې مثلا روسیه ده که بل هیواد ده که بل هیواد ده باید دا وکتل چې دغه هیواد د زموږ تاسو د توکو لپاره بازار ورته موجود دی. داسې نه کړو چې هغه خپل هغه هیواد چې خپل زراعتي توکي لري موږ تاسو هغه ته زراعتي توکي ورلیږو. ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو هیوادوالو دمې ته ځو بیرته ژر راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم په خیر راغلاست. زیارمل صاحب په روان 2026 میلادي کال کې د افغانستان زعفرانو د 10م ځل لپاره په ټوله نړۍ کې د طعم او خوند له برخې لومړی مقام خپل کړ. افغاني قالینو د ترکیې د استانبول په نړیوال بازار کې هم د کلاسیک ډیزاین په برخه کې لومړی مقام خپل کړ. نظر دغه لاسته راوړنو ته څه فکر کوئ د بسته‌بندۍ په برخه کې یا د پوښ یا د پیک په برخه کې
څومره سرمایه ګذاري یا پانګونې ته اړتیا شتون لري چې په افغانستان کې ترسره شي؟ موږ اوس په څو برخو کې اساسي صادرات لرو، لکه وچه میوه، د افغانستان معدني توکي دي چې ممکن وروسته دلته په افغانستان کې پروسس شي، قیمتي ډبرې او نورو هیوادونو ته ولېږدول شي. فکر کوئ د کومو هیوادونو ظرفیت ښه ده چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ موږ تر اوسه هم د پیک یا د بسته‌بندۍ په برخه کې او یا د پروسس په برخه کې ډېر وروسته پاتې یو. تر اوسه هم دغه برخې ته تر اوسه صحیح کار نه ده سوی. لکه څرنګه چې تا د غالیو سکتور ته اشاره وکوله، د افغانستان غالۍ اوس نه چې تنها د استانبول په نندارتون کې د ښه مقام ترلاسه کړی. د افغانستان غالۍ په اروپایي هیوادو کې، په امریکایي هیوادو کې له ځانګړي شهرت نه دا برخوردار دي. ځکه له کلونو نه دا سکتور په افغانستان کې چلیږي. خو متاسفانه وایو چې اوس هم د منګه د غالیو صنعت هغه 200 کاله مخکې، 300 کاله مخکې، 100 کاله مخکې، 50 کاله مخکې چې په کومه شیوه یا په کومه طریقه باندې هغه تولیدېدلې، هغه جوړېدلې، اوس هم په هغه طریقه روانه ده. هیڅ ډول نوښت پکې نه راغلی، هیڅ ډول بدلون پکې نه راغلی. د ایران هیواد سره کومه خپل د غالیو سکتور مقایسه کوو، اوس هم موږ ډېر وروسته پاتې یو. ایران لمنګ نه غالۍ وروسته شروع کړي، ترکیه لمنګ نه غالۍ وروسته شروع کړي. خو اوس بیرته د افغانستان مارکیټ هم د ایران غالیو او هم د ترکیه غالیو نیولای ده. ځکه د موږ تولید چې دا سنتي تولید ده، لاسي، یعنی ډیر ضعیف. موږ چې څومره تولید لرو هغه تولید نشي کولای چې د افغانستان د مارکیټ تقاضا هم پوره کړي، او نړۍ ته چې څومره د افغانستان غالیو ته یا د غالیو سکتور ته تقاضا لري، دغه د تقاضا په اساس باندې موږ تولید وکولای شو. علت دغه د چې نه خصوصي سکتور په دې برخه کې کوم خاصه توجه کړې ده. مخکې چې کومې فابریکې وي، لکه د غالیو فابریکه چې په ننګرهار کې و یا په قندوز کې و یا د مزار په اخچې کې و، هغه باندې نور پانګونه نه د سوي غي ته وده ورنکړل سو، هغه په مغه شکل د تخریبي پاتې شي. اوس هم د غالیو سکتور ډیر عادي شکل په کورونو کې، مثلا د مزار پاته شبرغان او مېمنې دی خواته په عادي شکل یا په کابل کې سيزنې جوړې شي، هغه هم په هغه سنتي شکل باندې سره کم چې سل کاله اتیا کاله مخکې تولیدېدل په کورونو کې، اوس هم په هغه رقم باندې. په دې برخه کې کافي اندازه پانګونه نه ده سوي. همداسې د زراعت په برخه کې دا اوس هم په دې هیواد کې لټول نه متعصب پذیره قشر چې دا هغه کاروانګر ده. ځکه کاروانګرو سره تر اوسه هم کومک نه ده سوی. ګر چې مثلا په دې وروستیو کې توجه زیات شوی ده، کانالو ته توجه زیات شوی ده، د اوبو مدیریت ته توجه زیات شوی ده، خو بیا هم کاروانګر سره ځکه تاسو وګورئ هر اول د افغانستان په شمال کې چې کله د غنمو د حاصلاتو وخت راځي، یو من غنم په 100 روپۍ کېږي په بازار کې، یا له 100 روپو نم راټیټیږي. خو مګم دغه د دهقان یا د بزګر په لاس کې یو میاشت دوه میاشتونه زیات نه پاتې کېږي. یو میاشت دوه میاشتې بعد بیا مثلا کله چې موږ وارداتي شیان راوړو، دغه بیه څو برابر اوسېږي. همداسې مثلا د مزکو ته تر اوسه پورې د مزکو هغه جینټیکي خواصونه مثلا محاسبه شوی نه دي، هغه مقایسه ویل نه دي، د مزکه تر اوسه ځونبندي شوی نه دي. اوس هم د منګه حاصلات نسبت لګاونډوي هیوادونه ډیر نږدې هیوادونه ډیر کم یو نږدې کومه تاسو د هند او د افغانستان ځکه سره پرتله کو، په هند کې یو هکټار مزکه له شپږونه تر 8 ټنه تولید په هر فصل کې لري. خو افغانستان اوس هم د افغانستان د فی هکټار تولید چې د 2 ټنه تر 3 ټنه پورې ده، یعنی دا تولید ډیر زیات کم ده. دا په دې معنی چې نه دلته صحیح سره یا کیمیاوي کوټ راشيږي، نه تر اوسه پورې په اساسي شکل باندې اصلاح شوی تخمونه د بزګرانو لاسو ته رسیږي. په دې برخه کې زیاته پانګونه ته د دې ترڅنګ چې موږ په کانالو باندې د اوبو په مدیریت باندې په میکانیزه کېدو باندې کار وکړو. د دهقان د روزلو په برخه کې اول ته په دغه سکتور کې، په دغه ریاستو کې، په دغه اماراتو کې داسې مشاورین استخدام شي چې هغه مسلکي خلکو اوسېږي. هغه مثلا دغه کاروانګرو ته دوی الته سیمینارونه جوړ کړي، غوي ته تعلیم ورکړي، درس وکړي، غوي ته راهنمایي وکړي چې دوی د خپل حاصلات تکړه شي چې هر څومره د دهقان یا د بزګر وضعیت کېږي، امغه دغه په حاصلاتو کې او غوي ته هغه سہولتونه تسهیلات فراهم شي. تنها کانال جوړول د اوبو مدیریت کولای شي چې د افغانستان د کاروانګرۍ لپاره مزکه زیاتې کی فراخه کی. خو بیا هم کچېره اصلاح شوی تخمونو باندې کار ونه شي، دلته ټول هغه کوپراتیفونه بیرته فعال نه شي، او دلته تیر کال کې په افغانستان کې اصلاح شوی تخمونه یو دوه کمپنیو قرارداد کړي وو
نو مونږ لغې نه یو لیدنه وکوله دا دوی له د بازار نه عادي غنم مثلا په بازار کې خریداري کوله او دغه تخمونه خالی الته یو څو سیبونه تیرول لسیبانو نه تیرول هغه سیب نه تیر سوی وای صرف وړه او غټه دانه ته جدا کوله نور چې یو ډول بدلون پاغي کې نه پغي کې مثلا کوم بل شی تدریقیدل نه بیرته هغه بیا د مؤسسې قرارداد او هغه بیرته بزګرانو ته هم دغه خپل کوم شی چې دوی نه اخیستل سوی بیرته په دوی باندې وشل کېدل چې مونږ تاسو ته اصلاح سوي تخمونه راوړي نو په دغه برخه کې اوس هم کومنګ غواړو چې افغانستان ټول سکتورونه په پخو درول کدي او بو مدیریت د اساسي ډول باندې او بو مدیریت سي همداسې د زراعت میکانیزه کو د زراعت د میکانیزه کېدل لپاره اوسنۍ نړۍ چې لکه ټکنالوژي نه لکه تخمونو نه او کم دوی چې کم ردیفونه او کوردي زونونه د خپل زراعت لپاره جوړ کړي دي د غمزه کې په د خواص په اساس باندې په تخمونو باندې په حاصلاتو باندې ویشلې دي مونږ هم هغه رقم وویستو هغه رقم تحصیلات مونږ خپل کاروانګرو بزګرانو ته آماده کو همداسې مثلا د معدن په استخراج کې تنها د معدن استخراج ترڅنګ پروسس دغه پروسس ترڅنګ متعدد فابریکې ورته جوړېدل تقاضا لپاره به مارکیټ خپل پیدا کیږي هر وخت یو هیواد خپل تولیدي مازاد تولید ته ورسیږي مازاد د تولید لپاره به مارکیټونه پیدا کیږي هغه به مارکیټو ته ځي خو په دې په شرط دي چې مونږ یو چی شته د موقت په شکل باندې ونه ګورو چې مثلا د لاندې مودي لپاره یو کار وکړو د آینده لپاره نه کچیره مونږ غواړو چې افغانستان ټول سکتور هر څه چې وګورو د اقتصاد خپل استادان ناشتي بخنه غواړم اقتصاد کې باید مزید نسبی واصل ده مونږ وګورو چې افغانستان په کم کارونده مهمه نه ده چې په نړۍ کې چې کوم باغونه الته کیږي په افغانستان کې د ټول هغه باغونه وسیږي یا په نړۍ کې چې کوم شی په زراعت کې شامل دي افغانستان د ټول هغه زراعتونه لري نه 2 دی وي 15 دی وي لاس دی وي خو هغه شی چې د افغانستان ځکه خواص له هغه حاصلاتو سره برابر وسیږي د افغانستان حاصلات د نور نړۍ په اندازه وسیږي هم تحصیلات ورته برابر سي هم ځکه په دغه حالاتو باندې وویشل سي چې مونږ وکولای شو چې دهقان هم سره رشتو کې بوزګر هم رشتو کې سوداګر هم سره رشتو کې او له حاصلاتو او له صادراتو نه مستهلکین هم راضي ووسیږي او کچیره مونږ غیر معیاري زراعت لکه وسم چې په هغه سنتي شکل باندې روان دی یو دهقان ټول 12 میاشتې الته کار کوي زحمت بسي خو بیا هم کچیره محاسبه کې د تاغه د روزانه مزدوري هم ورپاتې نه علت هم دغه چې دلته په اساسي ډول باندې تر اوسه کار نه د سویګر چې په دې ورستي څلور کلو کې توجه ډیره زیاته شوې ده تسهیلات څومره موجوده تسهیلات دي اوسم زیات شوي خو بیا هم کمبودي ډیره زیاته ده په دغه برخو کې امید او تمام دغه ده چې اوس افغانستان له هر لحاظ افغانستان ته توجه ستا افغانستان کې جنگونه نسته افغانستان کې امن ده چې څومره دغه سکتورو ته توجه زیاته وسی نو دا به د افغانستان په آینده باندې ښه پایله ولري ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ستانکزی کوم اساسي ټکو ته باید موږ حکومت توجه وکړي مدیریت یې کړي چې هغه په غیر مسلکي شکل صادرات ونشي په غیر مسلکي شکل باندې پیک نسی تر څو نړیوال بازار خراب نسی دغه تقاضا په نړیوال بازار کې کم نشي کو ګورو امید صاحب لکه څنګه ما ورتاوله کې اشاره وکړه د توکو د تولید دغه مرحلې البته اول په کور دننه داخلي بازار ده چې موږ کولی سو دغه داخلي بازار په یو عادي پیکیجینګ هم کاور کو ورسره خوا کې زمونږ البته بعضې داسې مارکیټونه وو لکه پاکستان او انډیا چې هلته هم البته تر اوسه موږ خپل توکي په بوجۍ او په پلاستیک کې البته لیږو او هغو بازارو کې د اخیستلو البته هلته ظرفیتونه او هغه امکانات شته ده چې زمونږ د دوی هغه کلتوري او هغه مارکیټ تقریبا سره ورته لري ډېر میچ کوي اما راځو د صادراتو په خوا کې تاسې وګورئ امید صاحب نړیوال چې تا نه غوښتنه لري البته ستا توکي اخلي دوی هغه نړیوال معیارونه لري چې ISO مطابق انټرنیشنل سټنډرډ اپریشنز چې دي چې هغه باید سرټیفاید کړي ستا تولید چې یعنې دا د صحي سکتور نه دا له هرې خوا نه یعنې ښه او منظمه راغلی ده تاسې وګورئ د لرې فاصلو دپاره مختلفه ترانسپورټونه باید کار واخیستل سي امید صاحب بعضې توکي دي د افغانستان چې البته هغه د لارې له لارې یا بای روډ البته هغه غزي ته د انتقال ظرفیت نه لري چې انتقال سي او که ځي هغه خپل اصلیت او خاصیت له لاسه ورکوي نو د دغسې لرو پرتو سیمو دپاره یا لرې هیوادو دپاره د افغانستان توکي که هغه زراعتي توکي دي که هغه زموږ او تاسې البته بعضې طبیعي زیرمې دي لکه جیمسټونز چې دي یا قیمتي ډبرې
چې یو خاص رول د افغانستان په صادراتو کې لري او یو غټ عواید دی البته د افغانستان دپاره. د دو دپاره باید په کور دننه په نړیوالو معیارو برابر ماشینریانې د دې د پیکیجینګ حتی دغه چې له افغانستان څخه بعضې توکي زموږ تر اروپایي ټولنې پورې ځي دو ته خپل درجه حرارتونه البته مینول چې بعضې داسې ملکونه دي البته د افغانستان سیزن اوس تاسې ګورئ یو ډیر یخ سیزن ده. په دغسې حالاتو کې که ته مابین کې ګرمو هیوادو څخه د خپل تولید تیرې او دغه درجه حرارت فرق کوي خپل البته هغه له منځه ځي هغه توکي. نو په کور دننه ورته ښه معیاري البته پیکیجینګ یا داسې کارخونې جوړېدل چې وکولی شي د لرې فاصلو دپاره هغه ایسو سټانډرډ مد نظر نیول وسي پکې چې وکولی شو موږ لرې پرتو سیمو ته ولیږو. تاسې جانغوزي وګورئ دلته البته موږ په کیلو په کراچۍ په سر خرڅوو امالته باید یو ډیر منظمه پیکیج کې باید لاړ سي چې تاسې وینئ تر زموږ او تاسې اقلا 20-25 جانغوزي هلته تر یو نیم پاونډه پورې البته په خارجي هیوادو کې ارزښت لري. نو په ټوله کې موږ په کافي حد یو ډیر ښه زراعتي توکي لرو. داسې زموږ جیمسټون یا که تاسې قیمتي ډبرې وګورئ امید صاحب یو ښه بازار لري البته په نړیوال سطح باندې البته په اروپایي و اسیایي هیوادو کې د زینت دپاره خلک کار تر اخیستل کیږي هلته. اما د دوی دغه استخراج پروسې دلته ښه پیکیجینګ نه کول دوه خواوې البته ننګوي. یو زموږ دا چې زموږ صادرات له افغانستان نه تاسې وګورئ زموږ زیاتره جیمسټون اوس هم په پاکستان کې البته نږدې بعضې نورو ملکو ته ځي چې هلته البته پروسس کیږي دوی هغه منظم پیکیجینګ کوي بیا په خپل نوم یې صادروي. تاسې خپلې غالۍ وګورئ البته چې ورته زیرمل صاحب هم اشاره وکړه زموږ او تاسې غالۍ تر اوسه یو خو د تولید هغه پروسه وګوره څومره یو زه فکر کومه چې شاته پاتې پروسې باندې اوس هم تولیدیږي. زموږ او تاسې که یو کس په میاشت کې یوه غالۍ برابروي نو اوس په ایران یا داسې ملکونه البته داسې ماشینونه کار اخلي چې هغه په ورځ کې 2 او 3 تولیدوي. نو دلته هغه ګراپ کمیدل چې بیا ستا د تولید ځای نور هیوادونه نیسي د پیکیجینګ نه ښه سټنډرډ نه کول ستا بیا هلته توکي خپل ارزښت له لاسه ورکوي. نو په ټوله کې دغه خواو ته البته کتنه زه فکر کومه چې د افغانستان هغه ظرفیت لري له طبیعي زیرمو زراعتي سکتور او صنعتي خوا نه چې یو ښه کمبک وکړي او یو غټ عواید افغانستان ته په لاس مننه فرزاد صاحب. په داسې حال کې چې د افغانستان د آریانا افغان هوایي شرکت یو 2 الوتکې د اقتصادي کمیسیون په نوبتي ناسته کې وړاندیز شولې چې وایي داخلي او هغه دواړې کابل ته رارسېدلي دي. ویلي دي چې په هوایي دهلیز په برخه کې ګټه ترې پورته شي تر څو سوداګر په اسانه او ارزانه بیه بهرني بازارونو ته خپل صادرات ولېږدوي. د هغې له جملې څخه د افغانستان انار او مڼې روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر شول. زموږ معیار باید د صادراتو لپاره څه وسیږي؟ بله جناب امید صاحب تاسې وګورئ زه به تاسو پوښتنې ته راشم. یو هیواد چې بل هیواد ته پیسې دوی غواړي چې خپل هیواد ته راوړي یا به توکي صادروي یا به خدمات صادروي او یا به خپل کارګر لیږي بل هیواد ته د هغو کارګرو په ذریعه به خپل هیواد ته پیسې راوړي. تاسې وګورئ دغه زموږ تاسو صادرات واردات زموږ ته دومره زیات دي دا موږ تاسو ټول هر څه رابار کړي نه دي چې توکي مې رابار کړي دلته او د دومره زیات شوي دي بلکې موږ تاسو پوهېږئ چې په پروسه کال په 2015 کال کې له 500-600 میلیون ډالر پورې موږ تاسو یوازې د روغتیا په برخه کې موږ تاسو لاسه ورکړي. یعنې په دې معنی چې زموږ تاسو هیوادوال پاکستان ته هندوستان نورو هیوادونو ته تللي دي او هلته دغه پیسې له افغانستان نه ویستلي دي. 600 میلیون ډالر ډېر یو غټ معیار هغه ده مقدار ده چې دا له افغانستان څخه وتلي دي. باید په لومړۍ برخه کې دلته پانګوال راجلب شي تر څو په افغانستان کې غټې معیاري شفاخانې جوړې شي. موږ تاسو د څه لپاره پاکستان ته ځو د څه لپاره هندوستان ته ځو دا به تشخیص شي. دلته ورته غټې شفاخانې جوړې شي تر څو خلک همدلته معالجه شي د زموږ تاسو پیسې همدلته په دوران کې پاتې شي. وخت چې موږ تاسو پیسې له افغانستان څخه بیرون وځي دا خپله د افغانستان پر اقتصاد باندې دا د افغانستان په کرنسۍ باندې ډېر منفي تاثیرات لري. زموږ تاسو ارزښت د پیسو راټیټېږي ورسره. ترڅنګ بله موضوع دا ده چې د زموږ تاسو کرنیز محصولات چې دي باید چې دلته هغه ولایتونه چې 2 فصله دي هلته 2 فصله وکرل شي ترڅنګ هغه ولایتونه چې هغه دویم فصل کې موږ تاسو نشو کولی په ځمکو باندې څه وکړو دلته باید ګرین هاوسونه هغه خلکو ته د حقینو ته ورکړي تر څو دوی هغه توکي چې ضرورت په افغانستان کې ورته دوی دویم فصل په خپله په ګرین هاوسونو کې په خپلو پټیو کې په خپل کلو کې هغه کې
یعنی هلته وکړي دا خپله کولی شي چې د افغانستان په اقتصاد باندې رول لري. یعنی که موږ تاسې بادرنګ، که تاسې رومیان، که تاسې نور سبزیجات په ژمي کې موږ تاسې نه لرو، دا که له بل هېواد نه واردوو، دا خپله زموږ تاسې په هغه باندې په د وارداتي هغه باندې زیاتوالی راځي. نو دوی کولی شي هغه ولایتونو کې چې هلته 2 فصله موږ تاسو نشو کولی، ګرین هاوسونه دې ورته ولګوي. د دې ترڅنګ باید چې د افغانستان د صادراتي توکو لپاره هغه جوړ شي، نندارتونونه جوړ شي. جناب امید صاحب، نندارتونونه خپله یوازینۍ د مارکیټینګ لاره ده چې زموږ او تاسې توکي هلته ورته معرفي کولی شو نورو هیوادونو ته. او دې ترڅنګ هغه د ټولنې چې د تجارانو دي په نورو هیوادونو کې، که هغه په خلیجي هیوادونو کې دي، که هغه په مسکو کې دي، که هغه په اروپایي ملکونو کې دي، باید دوی سره غونډې جوړې کړي، خپله د افغانستان د حکومت لخوا پلاوی ولیدل شي. د تجارانو لخوا باید غونډې او سیمینارونه جوړ شي تر څو نورو هیوادوالو ته زموږ تاسو کوم فرصتونه په افغانستان کې موجود دي دلته هغوی ته معرفي کړي. او د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره پکار ده چې لکه څنګه چې ملګرو ورته اشاره وکړه، زیات فوکس باید په دې باندې وشي چې څنګه موږ تاسو کولی شي خپل هغه صادراتي توکي معیاري کړو. تاسو پوهېږئ چې مخکې به زموږ تاسې قالینې به دلته وبدل کېدلې، متاسفانه چې پاکستان ته به یې دې په خاطر لېږل کېدې چې هلته یو لیبل پرې ولګي، بیا به یې چې هلته ولېږلې، بیا به دوی متاسفانه چې پاکستان به د خپل په نامه باندې نورو هیوادونو ته صادرولې. نو په دغو څو موضوعاتو ته که اشاره وشي، انشاءالله د افغانستان د صادراتي برخه به پیاوړې شي. یو لنډ بحث چې اوس تاسو ته اشاره ورته وکړه ډېر مهم ده، لیبل بندي یا د یو لوګو شتون د افغاني صادراتو لپاره څومره اړین دی او په دې برخه کې باید څومره توجه وشي؟ ډېر لنډ کوایاست. لوګو یا لیبل دا د معرفي کوونکی دغه توکي دي. یعنی که موږ تاسو وکولی شو برانډ ځان ته افغانستان جوړ کړي، یا موږ تاسو په هره برخه کې وکولی شو برانډ جوړ کړي، انشاءالله تاسو پوهېږئ چې اوس د نورو هیوادونو برانډ دلته موږ تاسو خلک چې د برانډ په اساس باندې توکي اخلي. که چېرته د افغانستان اسلامي امارت وکولی شي یا زموږ تاسو هیوادوال وکولی شي دغه خپلو توکو ته مشخص نوم یا مشخص لیبل جوړ کړي چې انشاءالله دا په نړۍ هیوادونو کې مشهور کړي. ډېره زیاته مننه کوم. زیارمل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه زموږ او ستاسو په هیواد کې ډیری د تحصیل یا د تعلیم په برخه کې کله چې زموږ محصلین د 12م ټولګي څخه فارغېږي او د پوهنتون دورې ته ځي، یوازینی د ځینو برخو کې وایي نه غواړي تحصیل وکړي. د هغې له جملې څخه یوه برخه یې د زراعت انجینري ده. په داسې حال کې چې افغانستان ډیری په غرونو باندې پوښل شوی ده، خو ډیری پوهان ورته د زراعتي افغانستان نوم یادوي. څومره اړتیا ده چې په دې برخه کې موږ متخصصه بشري قوه وروځو او وکولی شو د افغانستان دغه کومې ځمکې چې د خړوبېدو امکانات یا ظرفیت لري په ښه توګه مدیریت شي؟ تاسو وګورئ لکه څه رقم چې موږ مخکې یو احصایه درلودله، افغانستان یې ښوده چې د افغانستان 80% خلک په زراعت باندې بوخت دي او کاري فرصتونه هم زراعتي برخه. خو مګم اوس هم د موږ زراعت ته په هغه اندازه کار نه ده سوی سي. یو علت یې همدغه ده چې موږ په دغه برخه کې متخصص کم لرو. علت هم همدغه چې اکثره وخت خلک داسې فکر کوي چې زراعت داسې یو شی په یو هیواد کې ډېر اوسېږي، یو سړي چې همروزه له یو کار سره سروکار وي، هغه دا فطري خواص دي یو انسان ده چې هغه خپلې پیشې یا هغه له خپل کار نه دومره زیات راضي نه وي، خو د بل چا کار یا د بل چا وظیفه یا د بل چا مسلک په نظر ډېر ښه ورځي. خو کله دغې نه راتېر سو د مسلکي سترګه ورته وګورو، په افغانستان کې پردرآمد ترینه او ښایسته ترینه وظیفه به د زراعت په برخه کې، ځکه دلته زراعتي فرصتونه ډېر دي، دلته زراعتي مځکې ډېرې دي. که دغه چانس چاته میسره کېږي چې هغه زراعت پوهنځي ته د زراعت انجینرۍ ته لاره پیدا کړي، په ډېر شوق په ډېر علاقه باندې باید هغه زراعت ووایي، باغداري ووایي او نور کومې برخې چې په دغه د زراعت په برخه کې دي هغه ووایي، او په دغه برخه کې موږ متخصصین او دکتورین ولرو چې هغه وکولی شي ښې مشورې د افغانستان کروندګرو ته، د افغانستان باغوانانو ته، د افغانستان باغدارانو ته ورکړي، ترڅو افغانستان په دغه سکتور کې زیات پرمختګ وکړي. د همدغه د کافي متخصصینو نشتون، د ښې میکانیزم ماشینري نشتون، د ښه د فایدهمند د کوډ نشتون، دا اوس هم د مختلفو هیوادو کیمیاوي کوډ په افغانستان کې راځي. کني افغانستان کولی شي که دلته دکتورین ولري او دلته فابریکې، دلته تولیدي فابریکې ولري. مثلا په افغانستان کې د مازار د کوټیبات فابریکه تقریبا د ظاهر شاه په د پاچاهۍ په دوره کې جوړه شوې ده، خو اوس هم هغه نړیوال معیارونو باندې برابر نه ده. دا اوس له افریقایي هیوادونو نیولې دي، خو تر روسیې تر امریکایي کوډ
کیمیاوي کوټ راځي په افغانستان کې استفاده کیږي. حال دا چې کیمیاوي کوټ هر هیواد تولیدولای شي، هر هیواد کې دا ذخیره دغه خام مواد پیدا کیږي چې څوک دلته مسلکي کسان ولري او په دغه سکتور باندې پانګونه وسی. دلته مثلا هغه د افغانستان د ضرورت وړ کیمیاوي کوټ، د افغانستان د بزګرۍ، د افغانستان د باغوانۍ د ضرورت وړ توکي په هیواد دننه تولید سي او دلته افغانستان کې موږ ډیر د زراعت مسلکي کادرونه ولرو. د افغانستان د زراعت او باغداري و نور هم دوی سره رشد وکړي. ډیره زیاته مننه کوم قدرمن زیارمل صاحب، قدرمن سنگزی صاحب، قدرمن فرزاد صاحب. نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ. له تاسو عزتمن غږوالو څخه هم یوه نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ. تر بیا ښې چارې.